لومبي درته یو خبره کلیریفای کوم چې پرون یو ویډیو گردش کوي لومبي په واتس اپ کې او دا غینه پس بیا فیسبوک باندې چې زما فیس په ای آی باندې ډیټ کړي جنریټ کړي او نن هغه کس هغه ملزم هغه د مردان پولیس سره د الله په خوږ هغه گرفتارم کو او دغه اوریجنل ویډیو چې دی هغه مونږ سره ملاو شو. مونږ ملګرو دا ویډیو تاسو کته په کم کې چې موجب زلمی وای چې دا په ای آی سره جوړه شوې ده، لکه دا وای چې ما نه داسې چېرته دا کار کړی دی، نه غلط، خو کم ای آی باندې جوړه شوې ده. وایي چا جوړه کړله دا راته وویمه. وایي زمونږ یو رشته دار دی او هغه رشته دار را لګېدلی دی، په دې ویډیو باندې باقاعده پیسې ورکړي دي. وایي کس خپله انټرویو هم ده. نو زه به کوشش وکړم تاسو سره د هغې کوم کس چې د هغه انټرویو هم په دې نیکسټ ویډیو کې شیر کړم. کس پکې دا وایي هم وایي چې ما پیسې ورکړلې په دې ویډیو باندې او د پیسو په ذریعه باندې ما د ای آی په ذریعه سره دا ویډیو هغه جوړه کړې ده او د دې لپاره وایي ما ویل چې دا موجب زلمی هغه ناکام شي او اوریجنل ویډیو چې کوم ده هغه وایي هم ما سره ده. نو اوس کوم حقیقت چې دی هغه هم مخې ته راغی. نو برای مهرباني تاسو ته زه ټولو ته وایم چې اوس دا کوم ویډیو چې دی هغه مه شیر کوئ، ځکه حقیقت هغه مخې ته راغی او هغه ومنله چې دا ویډیو چې کوم دی هغه په ای آی سره جوړه شوې ده او خلک چې کوم دی لګیا دي صرف او صرف وایي چې مونږ ته دا ویډیو هغه راسینډ کړي. نو دغه ویډیو تاسو سره شریک کړئ، انشاءالله بل ویډیو کې ملایو. الله حافظ.